عالم الغیب د مزار شریف ښار نه لسګونه کیلومتره لرې پرته سیمه، هغه سیمه چې د څو لسیزو راهیسې د حکومتونو له پامه لوېدلې وه، چاهي ولسوالۍ. د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د یادې ولسوالۍ بېلابېلو ښوونځیو 400 زده کوونکو ته د نبوي سیرت پیژندنې کتاب ویشل شوی و، چې یوه اونۍ مخکې د یاد کتاب رقابتي ازموینه ترې واخیستل شوه. نن یو وار بیا د دغه زده کوونکو لپاره ستاین غونډه نیول شوې، تر څو یو شمېر هغه کسان چې په سیالۍ کې بریالي شوي ډالۍ او ستاینلیکونه ترلاسه کړي. د چاهي ولسوالۍ پوهنې امر مولوي نجیب الله وایي موخه یې د ځوان نسل فکري او عقیدوي رغون او په دیني برخه کې د زده کوونکو پرمختګ دی. د البرز علمي او فرهنګي ادارې ټولو همکارانو نه ډېره مننه کوو. یقینا چې زمونږ شاګردان په دغه سیرت النبي کتاب باندې یقینا چې ډېر شوق او ذوق یې د دغه کتاب سره پیدا شو. موږ هم په دې خوشحاله یو چې په آینده کې هم دغه رقم ترتیبونه وشي، ځکه چې سیرت النبي دا خو یو مهمه کتاب دی او باید موږ او تاسې ټول اسلامي ټولنه ټول دې ته ضرورت لري چې په سیرت النبي باندې خپل ځانونه سنبال کړي، برابري کړي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې، د هغه اخلاق، د هغو خبرې، د هغو وینا، د هغو کردار، افعال ټول باید انسان ته په ژوند کې په اسلامي ټولنه کې هر مسلمان ته دا پکار دي چې په دغه طریقه باندې ځان برابر کړي. په یاده ستاین غونډه کې د زده کوونکو سربیره د ښوونځیو آمرینو، ښوونکو، دیني عالمانو او ځینې مشرانو هم ګډون درلود او ډیری په دې باور دي چې د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کوونکو لپاره فکري عقیدتي پیاوړتیا او د عامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي. د هلکان چې څوک درس ته علاقه نه لري داسې یو غونډه وسي، هغه هم علاقه پیدا کوي چې موږ هم دغه غونډه کې شراکت وکړو. ډېر کوشش کوي د خپل درسو سره، د خپل مکتب سره راتګ سره، دا ډېر 90% ګټور ده دا غونډه. قسم برنامه باید میگیم که در بین شاگردا راه اندازی شوه یا به رقابت گذاشته شوه. البته ما میگیم که به اسلام کمک بکنه، به آگاهی شاگردا. واقعا سیرت النبی است این برنامه که فعلا ما شما دیده رایستیم در عملا، یا میگیم که برنامه های عقیدتی است یا دیگه همچنان برنامه هایی که البته مربوط به اسلام می باشه. کشور ما کشور اسلامی است، ما آگاهی زیادتر پیدا کنیم یا دیگه برنامه ها میتونه برای یک مفید می باشه برای شاگردای ما که یک برنامه های مفیدی که خصوصا برنامه های اسلامی باشه برای شاگردا واقعا مفید هستند. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او له مسؤلینو هیله لري چې راتلونکي کې ورته بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې کړي تر څو هیواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. دا کتاب موږ ته یوه اونۍ مخکې راکړل شوی و د پاره د دې چې موږ ولوستو، دې نه مو ډېر ښه څه زده کړه او د دې سوالونه چې موږ حل کړو شاید په دې کې موږ اول خو اول نمره که اول نمره دویم نمره داسې مقام لاسته راوړلی شو. دې لپاره موږ ولوستو، موږ دې باندې ډېر خوښ وړ یو. موږ البرز ادارې څخه الحمدلله ډېر خوشحاله چې داسې موږ ته یوه سیالي پیل کړې وه، په دې کې موږ ته د زیادت علم نصیب شو. نو دوی څخه موږ دا غوښتنه ده چې دا رقم سیالي موږ ته بار بار دا رقم موږ ته دوی جوړې کړي چې په دې کې موږ ته نور علم هم راته زیاتېږي. نو دوی څخه موږ دا غوښتنه د البرز ادارې څخه چې دا رقم موږ ته زیات داسې سیالي موږ د جوړې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د البرز ادارې لخوا د چاهي ولسوالۍ اړوند زده کوونکو ته د نبوي سیرت پیژندنې کتاب سیالۍ او ستاین غونډه جوړیږي، بلکې له دې وړاندې هم په حق المبین، امارت پیژندنې، نبوي سیرت، امام ابو حنیفه پیژندنې او ځینې نورو کتابونو کې د بلخ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکز زرګونو زده کوونکو او زده کړیالانو ته د ازموینې سیالۍ جوړې شوي چې بریالیو کسانو ته یې بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي دي.